کې هر وخت جنګونه کوي، اول انګور وي نو په خواښې به ظلمونه کوي او بیا چې شي خواښې په انګور به دباونه کوي. سحر نه وشي تر ماښامه ښه اوږده جګړه، خو نوک پکې سور نه شي که ډېره وي توده جګړه. او اول جګړه کې یو بل ته پیغورونه وشو، بیا پکې وروسته د کنځلو ګزارونه وشو، خدای دې خیر وکړي د خیرو پکې پیرونه وشو. د سړو جنگ کې خپې لاسونه څه ناسه خوږېږي او د ښځو جنگ کې هر ځای بچ وي خو مازغه خوږېږي. او بیا به ګورېږي لوپټه باندې سر تړلي، مخ ته بالټې ټوله ورځ تر مازدیګر تړلي، د شین کاغذ ګولۍ په لو پورې اکثر تړلي. هغه چې وخوري لږ ارام وکړي دمه شي لږه، سهار له بیا بلې جګړې ته تازه شي لږه. ښځه په کور کې خپل قانون او خپل اختیار ساتي، دا چې څه کې نه کار وي په هغې کې به کار ساتي ده، او 24 ګنټې به غمخادی ته ځان وزګار ساتي ده. د اعلان غږ سره د کوره یو ساعت کې وځي او یوې چپړه بلې بوټ وي په عیبت کې وځي. ښځه د خپلو خپلوانو ډېر عزت به کوي، خو د خاوند د رشتهدارو نه نفرت به کوي، او زړه شي مړه شي خو بس دغه یو عادت به کوي. دا بعضې ښځې خو بیخي د خاوند کور وخوري او چې څه منځي نو سلامت په پلار او مور وخوري. او په قربانۍ کې به اختیار ساتي په غوښه باندې، د غټ خانک نه خپې راتاو به کي په مخه باندې، چې چا له څه لیږي نو ځي د دې په خوښه باندې. خپلو کره به د پستې غوښې پنډوکې لیږي او د خاوند خپلو له به وازګې او تشه ډوګې لیږي. نو ښځه خاوند دوه پیاګانې دي، مننه، ښځه خاوند دوه پیاګانې دي د ژوند د ګاډي، چې درېیمه راشي نو بیا نه ورځي پیوند د ګاډي، او د موټر سایکل نه رکشه شي ورک شي خوند د ګاډي. نو د مینې لار روانه شي ځای که حوصله باندې بیا او دوه تې بچ کېږي خو یو ټیر ورځي کډه باندې بیا. او آخري بند چې اوس جنکۍ تعلیم یافته شوې، جهالت ختم شو، د پخوانو ښځو رواج او زوړ عادت ختم شو، خو دومره د خاوندانو خو عزت ختم شو. اوس جنکۍ انګاره نه پردو غمونو لځي، خو د دې په ځای باندې بازار ته شاپینګونو لځي.